قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. مختار احمد احسان یم. د لرغوني کندهار پوهنتون ته راغلي یو. دغه پوهنتون په 1990 لمریز کال کې تأسیس شوی دی چې اوس مهال شاوخوا 8000 تنه محصلین لري. له دغه جملې څخه یې 8% ښځینه دي. پوهنتون 14 پوهنځي لري چې 11 پوهنځي یې همدلته شته او 2 پوهنځي یې د کندهار په یو بل برخه کې دي. راځئ چې دننه ولاړ سو او پوهنتون له نږدې په تفصیلي توګه ووینو. د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهیالی سید احمد کانې د کندهار پوهنتون په اړه جزئیات راسره شریکوي. دا د ښوونې او روزنې پوهنځی ده. دلته تقریبا 11 څانګې موږ لرو چې په ژبو کې د انګلیسي او پښتو او دري او په ساینس کې د کمپیوټر د کیمیا او فزیک او بیولوژي او ریاضي او سپورت برخه او کمپیوټر برخه په دغه کې تقریبا 11 څانګې لرو او دا درې منځله ده چې په تقریبا د 2000 ډېر محصلین یوازې په دې څانګه کې دي. د 8,500 یا د نوي کسان چې راځي تقریبا 8000 کسان ته سږ کال د کندهار پوهنتون تعداد رسیږي. علمي معاون مدلته کښېني. د ضمن دې ځای څخه پاچا خان مرکز پاچا خان څېړنیز مرکز دی چې رشاد صاحب یې په راس کې د هغه رئیس دی او دغه د 40 کلو څخه تاریخي زده کړې په پروګرام چې و هغه هم د دې لخوا څخه جوړ شو. ډېر منظم کارونه یې نورې ادارې لکه نارنج مجلې اداره عدلیه ده پرویز صاحب چې مسؤل دی نور دفتري کارونه چې مثلا د دې کېږي دغه اول ریاست دا د پوهنتون د رسنیو مرکز دی. رسنیو مرکز د امریکا د سفارت لخوا څخه ژمنه د 3 منزلو سوې وه چې 3 منزله باید جوړ سي. هغه د 2014 کال چې راورسېدی نو بیا دوی پر خپله ژمنه باندې وفا ونه کړله. په ډېرو زورو دعوو وروسته بیا یو منزل یې را جوړ کړي. نو دغه داسې و چې په اول منزل کې به راډیو مطبعه وي، په 2 منزل کې به راډیو وي، په 3 منزل کې به تلویزیون وي. متاسفانه چې بیا موږ ته یو منزله جوړ کړي. مزار و کابل و هرات 3 منزله جوړ شول او موږ هغې دغه یو منزل شو. بیا یو شتون په دې منزل کې یوازې موږ راډیو لرو. پوهنتون غږ راډیو اوس په حاله ده خو شروع یې لا نه ده کړې خو کارونه یې بشپړ خلاص صرف ابتدا ته آماده ده چې په خپرونو شروع وکړي. راډیو لري او ضمنا مطبعې په اړه مطبعه بیا مزار ته ورکړی و هغه ونه سوی کړی چې مثلا خپله مطبعه فعاله وساتي. بیا یې د مطبعه د افغانستان پوهنتونو ته په دغه کې ورکړه چې هر څوک مثلا داوطلبي ته واچوله چې کوم یو ښه پروپوزل لیکلی سي او دا غوښتلی سي. نو بیا موږ د کندهار پوهنتون تقریبا داسې یو 20 شپې یا 15 شپې مخکې دغه وګټله راډیو مطبعه مو وګټله چې په افغانستان په سطحه یعنې د مزار څخه مو وګټله. مزار د پوهنتون څخه مو اوس د دې انشاءالله مطبعه به هم د خیر سره څومره وروسته نصب سي. یعنې دا د کندهار پوهنتون هغه یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده چې مثلا د مزار په شان پوهنتون څخه یې مطبعه ګټې. نو په دې ځای کې یو راډیو او بل د مطبعې اسانتیا اوس فلحاله لرو. دا د کندهار پوهنتون مرکزي لابراتوار دی چې د طب و انجینري و زراعت و تعلیم تربیې په برخو کې مختلفې لابراتواري څانګې د دې فعاله دي او دا لابراتوار د کاناډا په مرسته باندې تقریبا د 3 میلیون ډالر په شاوخوا باندې جوړ شوی دی چې د خپل جوړښت له مخې په افغانستان کې بېساري دی چې هغه مثلا هغه کاسپاب چې دلته شته په نورو پوهنتونو کې بیخي کم دي یا که هم پخواني پوهنتونو کې لابراتوارونه وي هغه زاړه سیسټم باندې دي خو دا ډېر نوی سیسټم دی چې هغه مثلا هغه مواد او د جوړښت په لحاظ باندې ډېر نوی. پوهنتون د غونډو تالار دی چې کار یې تقریبا یو څه مخته تلي او کار یې پاته دی لا تکمیل شوی نه دی. سات پوهنځي ده چې دا د لوړو زده کړو وزارت په بودیجه باندې یعنې د کندهار پوهنتون په تاریخ کې
لومړی ځل دی چې مثلا د لوړو زده کړو وزارت په بودیجه باندې یو تعمیل جوړېږي، هغه دغه اقتصاد پوهنځی ده، او پسې دغه چې اوس یې کار تر جریان لاندې دا انجینري پوهنځی ده، او دا د ادبیاتو پوهنځی ده. د دې سره پوهنځی دا د لوړو زده کړو وزارت په دغه 20 کلن یا 25 کلن تاریخ کې چې د کندهار پوهنتون د 1919 څخه تر اوسه پورې دي، دغه د لوړو زده کړو وزارت سرمایه‌ګذاري چې دی په کندهار پوهنتون باندې د تعمیراتو برخه کې کړې ده. نور چې هر څه مرستې شوي دي، هر څه کارونه شوي دي، هغه د مرستو په اساس باندې چې موږ د خلکو څخه غوښتنه کړې ده او د مرستو په اساس باندې ټول کړي دي. کندهار پوهنتون علامه حبیبي کتابتون چې د لوی استاد علامه حبیبي په نامه باندې دی. د کتابتون د امریکا سفارت په مالي لګښت تقریبا د 15 میلیون ډالرو په شاوخوا باندې بخښنې سره 15 لکه ډالر په شا 3 میلیون ډالر جوړ شوی دی او 3 منزله دی. جوړښت باندې هغه د ډېر پرمختللي سیستم باندې جوړ شوی دی. نو کتابونه چې تقریبا د 80,000 ټکو په شاوخوا کتابونه پکې لرو چې هغه د ټوله مسلکي کتابونه دي. د پښتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر څه نه لرو، ډېر خوار دي پښتو په برخه کې، او نور په طب و زراعت و انجینري په برخه کې ښه کتابونه لرو. هغه څانګې چې کتابونه چې دي لا تر اوسه پورې هغه اخري وروستي حالت ته نه دي رسېدلي، چې مثلا د محصلینو په مخ لاس خو لا هم کار روان دی چې دا اوس ټول ایښودل شوي. تاسې ګورئ چې اسلامیاتو برخه ده چې په دې کې مسلم شریف و بخاري شریف و بخاري و صحیح بخاري و مختلف د اسلامي کتابونه دي. همداسې هره برخه خپل ځان ته نمبرونه لري چې دا هم اسلامیات دي، او په نړیوال سټنډرډ باندې چې هغه د کتابخانو لپاره کم ټاکل شوی دي، په هغه اساس باندې ټول کتابونه منظم ایښودل شوي دي. لا هم کار پای ته نه رسوي. تاسې وینئ چې کاغذان پکې دي چې هره نمونه پکې راځي او هغه په ترتیب کې ایښودل کېږي. دا هم چینیز کارنر دی چې دا هم لا تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی. د چینایانو سره موږ قرارداد کړی چې د هر کال موږ ته د 300 کتاب راستي او هغه به محصلینو پر مخ خلاص وي. دا چې اوس درې میاشتنۍ رخصتي ده او ضمناً کتابخانه تر کار لاندې ده، نو هغه تنظیم چارې دا سمې نه دي دغه شوي. ریفرنس برخه ده، هغه کتابونه چې ډېر د انډیا څخه مو نوې خریداري کړې ده، هندوستان څخه راوړي دي، او دغه تعمیر چې دغه اتاق چې دی د افغانشناسۍ لپاره ځانګړی شوی چې د افغانستان پېژندنې لپاره دا تعمیر دغه پلاک کې به دا ځای جوړېږي او مجلې او د افغانستان په اړه چې څه مواد دي هغه ټوله په دغه تعمیر کې په دغه اتاق کې سره خوندي وي. د محصلینو مونوګرافونه دي چې دوی کله مثلا فارغه کېږي بیا دوی مجبوره مکلف کړي چې مثلا د یو شي په اړه موضوع په اړه تحقیق وکړي، څېړنه وکړي. نو دغه چې تاسو وینئ د مثلا د سرامیکو صنعتي تولید د زراعت پوهنځي پورې د ښوونې روزنې پوهنځي د کیمیا په څانګه پورې ارتباط لري. مختلفو برخو چې څېړنې کېږي تحقیق کېږي، هغه دلته موږ خوندي کوو. هره کاپي دلته باید خوندي وي چې د دې لپاره سبا ورځ مثلا معلوم شي چې محصلین څونه کار کوي. غونډه تالار دی، هغه ادبیاتو پوهنځي ده، هغه انجینري پوهنځي ده، او دا ادبیاتو پوهنځي، او هغه عیدګاه ده چې دا خوا د نننو خوا د هغه خوا د ښځو خوا ده. د ښځو خوا کې اوس ترافیکو خپل پارکینګ جوړ کړی چې هغه موټرانو دغه نیسي د دې راولي. د ترافیکو پارکینګ دی خوا د طالبان پوخ کې د ښځو عیدګاه. تقریبا د
څلېرویشت پوهنتون ولایاتو څخه استادان لري د مختلفو څلېرویشت ولایاتو افغانستان او د 14 ولایاتو څخه محصلین لري چې په ټول افغانستان کې بغیر له کابل څخه به دغسې ملي پوهنتون موږ ونه لرو. کیدای شي په کابل کې هم د 14 ولایاتو استادان موجود نه وي، مګر په کندهار پوهنتون کې 14 ولایاتو استادان او د 14 ولایاتو محصلین درس وایي، تدریس کوي. پوهنځي په سرو باندې که تاسو هندارې وینئ، دا ټولو پوهنځیو په سرو باندې هغه سولر سیسټم هندارې چې دا د امریکا د یو پوهنتون په مرسته ورجینیا کې یو پوهنتون و هغو مرسته وکړله او د 120 کیلو واټ په ظرفیت باندې موږ اوس کندهار پوهنتون مریضه برېښنا لرو.